د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم صاد. دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې دې له ده نه څه اندېښنه نه وي. د ده له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسیله منکرانو وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي. ای خلکو څه چې ستاسې د رب له لوري پر تاسې باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ، خو تاسې نصیحت ډیر لږ منئ. څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي، پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پریوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې موږ په رښتیا سره ظالمانو. نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلیږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو. بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو. ښه نو موږ چیرته غایب نه وو او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي. د چا چې پله درنه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې پلې سپکې شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوو. موږ تاسې له وس واک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل، خو تاسې ډیر کم شکر ویستونکي یاست. موږ ستاسې هستونه یعنې پیدایښت پیل کړ، بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ، بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ. په دې امر سره ټولو سجده وکړه، خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نه شو. پوښتنه یې وکړه ته څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و؟ وی ویل زه له هغه نه غوره یم، تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه. الله وفرمایل ښه نو ته له دې ځایه کوز شه، ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې، ووځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شوو څخه یې. وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي. وی فرمایل مهلت دی درته. وی ویل ښه نو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم، زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم، له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې. وی فرمایل له دې ځایه سپکه ورټل شوی ووځه، باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم. او ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په دې جنت کې اوسیږئ، هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ، خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ. بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرمځایونه چې یو له بله پټ کړی شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي. هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسې پرښتې نه شئ یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي. او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم. په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول. په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ. په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی؟ دواړو وویل ای زموږ ربه موږ په خپل ځان ظلم وکړ، اوس که تا موږ ته بښنه ونه کړه او پر موږ دې رحم ونه کړ نو موږ به ارومرو تباه شو. وی فرمایل کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي
او وی فرمایل په همغې کې ستاسې ژوند او ستاسې مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسې راوویستلی شئ. ای د آدم اولادي، مونږ تاسې ته جامې نازلې کړي دي چې ستاسې د بدن شرمځایونه وپوښي او ستاسې د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډیره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یوه نښانه ده، په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي. ای بني آدمانو، داسې د نوي چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور پلار له جنت نه ویستلي وو او له هغو څخه یې د هغو جامې ویستلې وي تر څو د هغو شرمځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي. هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نه شئ لیدلی. مونږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي مونږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپله الله مونږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. ایا تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوئ چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ؟ ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه زما رب خو د ریښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ، همغه وبلئ، خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ. په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړي یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. یوې ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي دي او هغوی انګیري چې مونږ په سمه لاره باندې. ای بني آدمان، د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ او خورئ څښئ او له حده تیری مه کوئ. الله له حده تیري کوونکي نه خوښوي. ای محمده، دوی ته ووایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې؟ ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان مونږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې زما رب چې کوم شیان حرام کړي دي هغه خود دا دي: د بې حیایي چارې که ښکاره وي او که پټې، او ګناه او د حق پر خلاف تیری، او دا چې له الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره یې کوم سند نه دی نازل کړی، او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلوماتو نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده. د هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده. بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره 1 ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي، او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. ای بني آدمانو، په یاد ولرئ که چیرته تاسې ته په خپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي، نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي، همغوی به دوزخیان وي، د تل لپاره به پکې استوګن وي. ښکاره خبره ده چې له هغه چا نه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینې آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي، ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرښتې د هغو د ساګانو اخیستلو لپاره ورسیږي، په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل؟ هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول، او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران.
الله به وفرمایي زی تاسو هم همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تېرې شوې ډلې ورغلي دي. هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټوله هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلک چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې عمله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه. په ځواب کې به ویل شي د هر یوې لپاره 2 چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه.